قرآن شریف د الله کلام دی او د خدای پاک خبرې او الله په خپل صفت کوي چې د خدای خبرې دي نو د صفت قابل به ولې نه او الله خپل صفت کوي او الله ورته مبارک ویلی مبارک و دا آیت نور تشریح درته نه کوم خبرې پکې اوږدې شته د هاذا کې هم او د کتابون کې هم او د نزول کې هم او د جمع صیغه کې هم انزلنا کې خو هغه خبرې نه د مبارکون کې خبره کو چې قرآن د برکت نه ډک دی برکت څه ته وایي برکت دې ته وایي چې شی لږي او خیر پکې ډېر مثلا یو سړی دی د هغه 1,00,000 روپۍ تنخواه ده او په کور کې 15 کسه دي خو په هغه لکې ګزاره نه کېږي میاشت پس قرضداري نن هغه بیمار سبا هغه بیمار نن هلته غم نن دلته ښادي میاشت یې هغه 1,00,000 روپۍ تنخواه نه رسي موږ وایو دې په خپله وایي یاره مولوي صاحب برکت نشته بل سړی دی د هغه 10,000 تنخواه ده همدقسې 15 کسه کوری دی او هغه په هغه 10,000 کې خپل کور هم پالي مدرسې سره به امداد کوي کونډو رونډو سره هم خدمت کوي هغه وایي خدایه پیسې خو لږې دي خدای کې برکت دی برکت معنوي طاقت ته وایي یو ظاهري شی وي یو معنوي شی وي زه به یو مثال درکم ته به پیش یو سړی نیک سړی کور کې به خپل منځ کاو تهجد به کول خو څه کار روزګار به نه کاو بس کار روزګار ورته نه میلاوېده نو د ده او د ښځې به روزانه جنجال و ښځې به ورته وې د خدای بنده مزدوري کوه چې ته په هفته کې به یو ځل مزدوري میلاو شوه ډوډۍ به یې راوړه او ښځې به یې ټول عمر دا وچې ډوډۍ او دا ټماټر مماټر ټکول او په دې به یې ګزاره کول یا د خدای بنده بچی دی وږي دی نار دی کار کوئ ښځې زه څوک هم بار وځم ما باندې څوک کار نه کوي دیاړې نشته څوک یو ځل یې خوب ولید خوب کې ورته چاوي چې پلانکي ځای ته به لاړ شي هلته یو تیږه ده او د هغې تیږې لاندې 100 درهمه پراته دي دا روچت که دا ستا دپاره تحفه ده نو دی په خوب کې دا سړي نه تپوس کوي وی برکت پکې شته که نه هغه وی برکت پکې نشته وی نه مې دي په کار چې سار راویښ شو ښځې ته یې وی دغسې خوب مې ولید هله شا به ورشه 100 درهمه خو داسې دي لکه دې زمانه کې چې یو 10,00,000 روپۍ وي د هغه زمانې په حساب 100 درهمه ډېر شی 10 درهمه چې به چا پټ کړه لاس به یې ته پرې کړم وی شابه سړیه زر د بچي دینار دی وی نه ماته خوب کې تپوس وکړه چې برکت پکې شته او که نه هغه وی برکت پکې نشته نه راله چې برکت پکې نه څه رالم چې برکت نه خدا معنا چې یا به ته ناجوړه کېږي اوس پتا به لګي یا به زه ناجوړه کېږم په ما به لګي یا به مې بچی اوس د کوټې نه راوغورځېږي په هغه به لګي نو څه پې کوم سړیه ته برکتونو پسې ګرځې او موږ په خېټه نار یو نیک بخته برکتونه پرېږده ورشه نیک بازار ته لاړ شه اوړه موړه غوړي مړي چینې چې هغه زمانه کې سو راوړه ناز ښځې چې برکت پکې نه راوړه په د کښېنه برکتونو پسې ګرځه تم نار نور ګرځه او موږ به همدغسې سبا بیا خوب ولید همغه سړی ورته وایي پیسې دې راوانه غشتې وی نه وی ولې وی تا وایي چې برکت پکې نشته چې برکت د الله نه معنوي طاقت دی چې هغه نی څه پې کوم وی ښه داسې وکړه چې ورشه پلانکي ځای کې یو تیږه پرته را او دی نښه ده هغه اوچته که 10 درهمه به پرته وي دی ورته وی برکت پکې شته که نه وی نه وی نه مې پکار سارې ښځې ته نه وی ښځه ورته وی د خدای سپېرل سلو نه 10 شی راغی ورشه دا 10 راوړه اوږې یو ته برکتونو پسې ګرځې زمونږ خېټه چینګېږي او د بچو خېټه دې چینګېږي وی ښځې چې برکت پکې نه چې ګوتې نه ور وړه سړیه دا برکت څوک دی دا څه شی دی دا د خدای طاقت دی چې په لږ شي کې واچي یو سړی لاړ ډاکټر نه او هغه ته د 10,000 دارو لیکل او په هغې جوړ نه شو برکت پکې نشته یو سړی ډاکټر له لاړ او هغه ورته د 200 روپو دارو لیکل
او الله پکې شفا دن اچولي برکت پکې د خدای پې جوړ کړي زمونږ دا مشران چې دعاګانې کوي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل ام سلیم راله بیبي ده حضرت انس د ام سلیم زوی دی حضور پاک یو ځل فرمایل و یو ماشوم مې پکار دی چې زما خدمت وکړي ابو طلحه لاړ ام سلیم ته وی حضور پاک یو بچی غواړي د خدمت دپاره او د انس هوښیار دی نه ورکو شه به زر بوځه دی د لسو کالو د پټېنې حضور پاک لی راوست وی د الله رسوله دا به ستا خدمت کوي دا رکوټې دی خو هوښیار دی حضرت انس لس کاله د حضور پاک خدمت کړی لس کاله یو شان لکه د بچي ورسره تېر کړي دي او په دې لسو کالو کې دی وی چې حضور پاک خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین لس کاله خدمت مې کړی دی فما قال لی اف قط په دې لسو کالو کې ما ته د خولې نه اف قدریم نه دی ویستی نو یو ځل یې دا مور راله ام سلیم نو حضور پاک ته وی د الله رسوله انس خادمک ستا خادم دی ادعو الله له د خدای نه وله لږه دعا وغواړه که الله اکبر رسول الله مبارک څه دعا غواړي اللهم بارک له فی عمره وولده وماله یا ورزقه برکت دوی وکړه دیو نه وی چې خدای عمر ولا زیات کې دیو نه وی زد فی عمره یا نه دی ویل اکثر ماله یا نه دی ویل چې مال ولا ډیر کا اکثر ولده نه وی چې بچی ولا ډیر کا بارک لفظ وی چې خدایا دل پر رزق او په مال کې برکت واچو چې لږ وي خیر دی خو چې کار پې ډېر وشي عمر کې برکت واچوه چې عمر ډېر دینی خیر دی خو چې بل سړی په 100 کالو کې څومره عبادت کوي چې دی په 10 کې غمر وکړي بچو کې برکت واچوه د یو سړي به 50 بچي وي چې هغه مره فایده به پکې نه لکه د په دا 50 کې چې څومره اصل برکت چې مال کې د برکت نی سوړې به ورته ډېرې وي په دې سوړو به دا مال وځي جمع کېږي به نه او برکت سوړې به بندې وي لږ مال کې به خیر او فایده ما ته خلک وایي تاسو مولیان یو ځل مې خبره کوله مې هلکه ګورې زموږ د مولیانو تنخواګانې نشته بچو باندې علم وکې ډوډۍ به خدای ورکوي تنخواګانې منخواګانې نشته مې زموږ د غټ قاري او د غټ مدرس 4,000 تنخوی چې غټ شیخ الحدیث یې 6,000 چې ته کراچۍ کې که ډېرې وي به خو زموږ په پښتونخوا کې دغه 15,000 او 10,000 او 12,000 او 8,000 چې ډېر غټ یې 6,000 یعنې 4-15,000 یو بابا ما ته وایي وی 4,000 تنخوا مې او وی دا د میاشتې نه دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي مې بابا جي ښه ښکلې اوهو من خو 8,000 تنخوا لو او میاشت کې قرضدار یو چې میاشت پوره شي د دکاندار نه پټېږو او تاسو وایئ په 4,000 زمونږ ګزاره کېږي مې بابا جي خبرې ته غوږ کېده په دې 4,000 کې موږ له خدای ډوډۍ هم راکوي په دې کې خدای جامه هم راکوي په دې کې هم خدای حجونه عمرول هم بوځي هلکه 4,000 پاکستانی دي که ډالرې دي نو پاکستانی دي دا څنګه ما بس په دې نه پوهېږم تاسو 8,000 او 1,00,000 تنخوا لې دلته هم تورې پټۍ تړلې اړتال تنخوا باندې کار نه کوي مې چې در مولا اړتال دی ولید د مولا د قرضداري ولید ټیک ده که ځان له یو بنګله جوړوي کور جوړوي موټر جوړوي د ښځې او د لور وغیره په خادو او په دغه لګوي او د حد نه زیات اسراف کوي نو بیا ټیک ته قرضداري وي زمونږ د بیا نه اړتال لیدي نه برې قرضداري لیدي دې کې خدای برکت اچي دا برکتي دي سوړي نشته چې په هغه سوړو لګي تاسو ته سوړي دي نن مقدمه ده او نن دشمني ده او نن اسپتال دی نن دا دی او نن هغه دي په هغې در نه ټولې روانې دي نو چې لختي ته سوړي وي نو اوبه پکې ټینګېدی شي نه او که لختي ته سوړه نی او پوخ لختي وي نو لږو اوبو باندې هم کار کېږي نه ښځه ورته وایي ښه ته برکتونو پسې ګرځه زمونږ خېټې چینګېږي نو بېګاله اشنا بیا خوبلې
همغه سړی وی 10 روپۍ دې واخیستې که نه وی تا وی چې برکت نشته مې چې برکت هغه طاقت د خدای نه پټ طاقت چې پکې نی څه پې کوم وی ښه داسې وکړه د کور مخې ته پلانکۍ تیږه اوچته که نو 1 روپۍ ده 100 نه 10 نه روپۍ دی ورته وي برکت پکې شته که نه وی او شته پکې بس وی دا اخلم ښځې ته وی ښځې وی سړي خو راته نن یو تیږه وښوله او وی د هغې لاندې 1 روپۍ ده وی پام کوه چې ور نشي 100 نه 10 شو 10 نه روپۍ شو دې پسې اوس ګرده ګرده دغسې نار نه و وی نه که نه ښځې برکت پکې شته ای ساده برکت پکې شته 100 نالې او 1 روپۍ اخلي بې وقوفه داسې څوک شته یو سړی چاته وي 100 در کوم وي 100 نه یا وراکه دا خو لیوني وي ته روغې که ته لیونې وی ښځې زه تا ته لیونې ښکارم خو زه روغ یم په هغه 100 کې معنوي طاقت د خدای نو دی کې بی 1 روپۍ راواغېسته ورغې تیږې لاندې پرته وه سوچ یې وکړه چې ټول عمر مې ښځو بچو ناره تېره کړې ده راشه نن پې ښه شی خورم یو کپ پیلم ښه مزېدار او هغه پې غون هغه کپ په دې بچو نن خورم په یو ځل یې پې خورم چې دا خېټې غوړې شي لاړه د کبانو بازار ته ښه لوی مضبوط کب یې وکته درهم یې ور وویشته او کب یې په اوږه کړ او کور ته یې راوړه ښځې ورته ویې د خدای سپېره لږ اوړه به دې راوړي لږه سبزي به دې راوړې لږه غوښه به دې راوړې لږ تیل میل به دې راوړي 5-6 ورځې به هم شوې وي نو یو بس ښځې پرېږده ورته دې کې معنوي طاقت دی د الله چې کبې په میانځ اوس پړ د په هغې کې یو هیره راووته یو لال پکې راووته دریابي ښځې داسې دي کب خو یې خوړه هغه لال ورته ناشنا ښکاره شو دا خو څه غمې دی نو صرافانو بازار ته یې یوړو نو یو صراف ته یې ور وویشته وی دا په څو دی دا پیسې راکړه چې ور وویشته او صراف وکړه دا دې څو کړل خره چې مات شوی نه دی دا دې څو کړل صاحب د دې قیمت ما سره نشته دا ډېر قیمتي دی دا پلانکي صراف لی اوس بس سړی پوه شو چې دا جوړه برکت شروع شو چې هغه صراف لی یوړو هغه په قدر ورکړو وی دا وګوره 100 پیسو دی چې هغه واړو راواړو یاره صاحب د دې قیمت ما سره نشته پلانکي صراف ته ورشه چې کوم مشر صراف دی هغه سره وی چې هغه لی یوړو د هغه زمانې په لکونو درهمو باندې د هغه زمانې هغه غمې خاص شو دې ته څه وی برکت ورته نو قرآن کې الله وی نو حضرت انس ته رسول الله مبارک څه دعا کوي اللهم بارک فی عمره وولده وماله یا ورزقه د برکت دوا نو حضرت انس چې بوډا شو نو څه وایي وی ما ته حضور پاک د برکت دوا کړې ده ځمکه همغه د ځمکه زیاته نه ده لیکن د خلکو باغ په کال کې یو ځل کجورې کوي یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي او وی په عمر کې مې برکت څه دی عمر همغه هم در دی وی دا د 100 ته نږدې ګیره مې هم تکه توره ده او اوسه پورې مې یو غاښ هم لا نه دی وتی دا برکت شو عمر یې 200-300 ته نه دی رسېدلی لیکن په هغه لږ عمر کې برکت دی چې غاښ نوځي غاښ صفا سالم ویښته تک تور خو زلمیتوب دی که او په اولاد کې برکت څه دی ګوره وی 200 بچی نوسان وسی او زامن خو مې ولیدل 298 او خدای دې پکې خیر کې نورم را روان دی دې ته برکت وی زمارو نو حضور پاک په قرآن شریف کې څه فرمایي هذا کتاب انزلناه مبارک اوس برکت د قرآن وره د قرآن برکت یو خدا چې تلاوت وکړي په دې کې ثواب دی یو حرف په لسو بدلیږي دویم دا دی چې بعضې صورتونو کې فایدې دي مثال بدله درکم سوره یاسین چې دی ولسته رسول الله مبارک فرمای د 10 ختم ثواب دی پکې او چې سحر وختي دی ولسته ټول حاجتونه دی خدای پوره کوي سورته واقعه چې د ماښام ماسخوتن ولستله فقر فاقه به در باندې نه راځي آیت الکرسی چې دی ولستله ستا او ستا د ټول کور به خدای حفاظت کوي
اخیری صورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چې د شپې ولولې په لاسونو په ځان لاس راکاږې ټوله شپه به د خدای پاک د سحر جادو نه حفاظت کوي د کوډې دم شي صورت فاتحه چې دی ولوستله شفا ده پکې دا د بعضې صورتونو فیدې دي او دی برکت دی زمارونو و یو خبره به درته وکړم ته به وایې چې یار ما خو بېګا آیت کرسي لوستلې وه زما خو حفاظت ونه شو دکان کنډر مې بیا شوی دی ما خو صورت فاتحه په مور باندې چوپ کړه سار او ماښام پې چوپ کومه خو جوړه نه شوه زه خو صورت واقعه هر ماسخوتن ویمه ابل ما ته چا وی یاره ډېر غریب مې دا صورت وي تا راته ښولې دی ویمه بیا و هېڅ پیدا نه کوي صورت فاتحه خو زه ویمه چوپ کوم مور خو جوړه نه شو هلکه تاسو نه تپوس کوم دا د رسول الله مبارک وینا ده حضور پاک رښتیا وایي که دروغ وایي که د لږ معمولي دروغ ووایي کفر ته لاړې نو زه دې اوس پویم دا چې یو ظاهري مادي اسباب دي یو روحاني اسباب مادي اسباب عقیده یقین نه غواړي چې ته تږې اوبه دې اوس کله که یقین دې پیوه وکني نو تنده به دې ختمېږي چې اوږې ډوډۍ دې وخوړه که یقین دې پیوې وکني لوږه به دې ختمېږي او روحاني اسباب غیر مادي هغه مضبوط یقین غواړي که یقین دی کار به کوي او که یقین دی نو کار به نه کوي یو مثال دی خو درته ویم یو لطیفه ده خو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا تقریرونه چا جمع کړي دي په یو کتاب کې تسهیل المواعظ ورته وایي هغې کې د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو تقریر دی یو ملا صاحب به د جمعې په ورځ تقریر کو یو ځل په تقریر کې د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل بیانو جوش کې راغی ویره بسم الله کې دا برکت دی چې په دریاب ورځو بسم الله وایي او نیغ پې پوریږي خپه به دې نه لمدېږي یو بانډیسي ناستو په جومات کې بانډیسیان خو سادهګانې ملا صاحب خدای سره ښه شخره چې دم دې راته وخوا زه خو چې جومات ته راځم منځ کې سیند دی دریاب دی نو په کشتۍ کې راځم د کشتۍ ډریور چې دی مانډګي هغه له پیسې ورکوم خره چې دم دی وخوا خو چې مونځ یې وکړو نیغ لاړ په سیند ورغی بسم الله الرحمن الرحیم ور روان شو واقعي لکه سړی چې په سړک روان وي اړو خپله همدنه شو چې ځي او راځي بسم الله وایي بیا یو ځل یې د ملا صاحب له ډوډۍ وکړه چې ما سره به دعوت قبلې ډېره ښه ده چې روان شو سینګه بانډیسۍ مخکې د ملا صاحب ورپسې دی چې سیند ته سینګ نږدې شو ملا صاحب بریکونه راښکل کلک ودرېده هینډ بریک یې هم راښکه بانډیسۍ ورته وي استاد جي راځه که نه وي چېرته وي زما کور خو د دریاب نه پورې غاړه دی نو یې صبر وکړه چې کشتی راشي که نه وی په کشتی څه کوې وی په څه کې به ځو وی تا هغه دم نه خولی هغه بسم الله والا هغه دم وایه او راځه پې وی مونږ غر کې مونږ غر کې یو ستا جي تا چې هغه دم خولی زه خو همغه دم ویم او ځم پې عمل مې پې کړی خپه مې هم نه لمدېږي او ته پې عمل نه کې مخکې شه مخکې شه که دې خانګو کې لاس در کوم الاوړې دې را بغو وی یو څه عمل پې نه کې استاد جي ورته څه وایي وی دا زمونږ هغه خولې نه دي که نه خبره خو مې ټیک کړې ده خو زمونږ هغه خولې نه دي ما ته یو ځل یو سړي تپوس وکړو وی ما ته دا مسله ده یو وظیفه راته وښایه وظیفه مې ورته وښوله مې دا وایه ما ته وي ته بیا رالو نه وې مې ستا مازغه خراب دي ناجوړه ته دارو بدله زه خورم مې ته ډاکټر له لاړ شه به ته دارو لیکي دارو راواله او په میز یې ورته کېده چې ډاکټر صاحب دا راله وخوره نو مې په هغه شي به دې په دا مازدیګر ووایي چې خوار چې زه خو دروازې سل مریضان ګورم یو بوجۍ دارو ورته لیکم دا به زه خورم ما غر کې ناجوړه ته دارو به زه خورم نو مې تکلیف تا ته دی وظیفې بدله زه به یم زه به چا له خپل مونځ به کوم درس به کوم که تاسو له وظیفې به وی وی زما خو هغه خوله نه ده که نه ما ته مې ستا خوله د نسوارو خوټکڼۍ ده نسوار پکې اچوه
نو ملا صاحب ورته وایي زما خوله هغه نه ده که نه زمونږ هغه مقتدي ورته مخکې کېږه نورې خبرې پرېږده خو ساده سړی والله چې په دې سین کې دې منډم ستا خوله هغه نه ملا صاحب وایي دا څه په جنجال خدای دې بیخ د دعوت او د ډوډۍ وباسي څه په مصیبت واوړېد په لیوني واوړېد باندې سې ورته وایي روغه که زه رانه مخکې کېږم لاس را زه بسم الله ویم ته مو ووایه که دې ډوب کړم مه راځه او که دې ډوب نه کړم راځه باندې سې مخکې دی بسم الله الرحمن الرحیم اپې نیغ روان دی لکه په موټر وی چې سړی دی او ملا صاحب ورپسې دی خدا تعالی وایي چې خدای خیر استاد یې خپې ټینګې که ګورې غر کېږې نو ډېره د عبرت واقع ده مولانا اشرف علي صاحب وایي وی ګوره چا چې دم خولی دی یقین مضبوط نه لري نو پې زړه نه شي کولی چا چې زده کړی د هغه یقین مضبوط دی پې ډاډه روان دی نو روحانی اسباب مضبوط یقین او کلک عقیده غواړي نو حضور پاک مبارک دروغ نه وای خو که تا کلک او مضبوط عقیده وویله په خدای قسم چې دا ما څه ووی دا به کېږي نه زما هغسې شته او نه ستاسو برکت دا دی د قرآن چې ښکلی کې ثواب دی پکې برکت دا دی چې رومال ته تو کې پکې ثواب دی برکت دا چې د عزت په نظر یې سینې پورې ونیسې ثواب دی برکت دا چې د قدر په نظر ورته وګورې ثواب دی برکت دا چې رحیل وله جوړ کې ثواب دی برکت دا چې الماری دی وله جوړه کړه ثواب ولې چا ویلي دي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب د خدای د دین د نښو الله و عزت پکې د قرآن نه د خدای د دین غټه نښه بله نشته نو زما یارونو دغه قرآن شریف دی چې ستاسو په دې جومات یو دې مدرسه کې خدمت کېږي او ستاسو بچو ته زده کېږي او ستاسو ماشومانو لوڼو ته زده کېږي چې کم کور کې د قرآن تلاوت کېږي په دې کور به د خدای غضب او قهر نه راځي چې یو بچی علم ته وقف کې یو بچی او د قرآن شریف تلاوت به کوئ که خیر د موبایل خلق تباه کړی دی کوئ به که نه ټول لاس اوچت کې انشاءالله وایې شوق سره وایې انشاءالله نور شوق سره وایې انشاءالله بل به د عالمانو سره د قاریانو سره حافظانو سره مدرسو سره مینه او محبت کوئ به که نه انشاءالله